الله دې وبخښي، الله دې هغه دنیا ښایسته کړي. شاه محموده بس حسي الله ته ملګرو دا د مازجاني دغه قبر دی، تاسو ته په سکرین ښکاري. د دې نفس چې کم دی که جنازې ته راشئ هغه هم په ګڼ شمېر کې ادا شوې ده. یو څو ورځې چې دی هغه به خلک خفه وي، بیا به هیڅ هم نه وي. لکه که موږ سوچ وکړو یو هلک هغه د په کلونو باندې هغه بیمار دی، هغه دا سوال کوي، دا منت کوي، دا زاری کوي چې آیا زما علاج وکړئ، ما ته د علاج ضرورت دی او زه چې کم دی مرم او په پاکستان کې زما علاج نه کېږي، خو څوک پې هم غوږ نه ګروي. وزیر اعلی تحفیل کوي، وزیر اعظم تحفیل کوي، مختلف قسمه سیاسي خلکو تحفیلونه کوي، څوک چې کم دی غوږ پې نه ګروي. اخر کار چې کم دی هغه مړ شو. زه تاسو ټولو ته وایم چې ګورئ دا یوازې په دې باندې نه د سبا له دا په هر چا باندې راتلی شي. که نن مونږ دا اواز اوچت نه کړو چې آیا مازجاني هغه ښکاره وینا کوي، لکه دا ویډیو تاسو هغه کتی هم شئ، په دې ویډیو کې ښکاره وینا کړله چې زما ذمہوار چې دی هغه حکومت خیبر پښتونخوا او وزیر اعلی ګنډاپور دی چې دا زما کم اوټ چې مونږ ورکړی دی، دونه ټیکسونه مونږ ورکو د باقاعده د هغې هم زما علاج نشي کولی، نو په داسې حکومت او په داسې وزیر اعلی باندې هغه لعنت شه. دا چې کوم دی تاسو کتی شئ د دې پلار ویډیو چې کوم دی هغه هم راغلی دی، نه ډېر زیات خفګانونه چې کوم دی هغه دي او ټول خلک چې دي هغه خفه دي چې آیا په مونږ باندې څه قسمه وزیر اعلی او څه قسمه حکومتونه راغلي دي چې زمونږ زندګي چې د هغه خوار وزار کړه. نو دغه لنډ شان ویډیو تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.